د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. سلسله ده انګریز استعمار ګام په ګام. د دې نه په وړاندې برخه کې تاسو کتلیو چې شاه شجاع مات شو او شاه محمود په دویم ځل باندې د افغانستان باچا شه. د هغې نه پس څه پېښې شوي دي نو راځئ چې نن په دغه حواله باندې خپل دا مجلس وړاندې بوځو. چونکې شاه شجاع چې وتښتېد نو شاه محمود په دویم ځل د افغانستان باچا شو او د شاه محمود په افغانستان د قبضې نه وړاندې شاه شجاع تاسو سره موږ خبره کړې وه چې د پېښور نه او شاه محمود د کابل نه په یو بل پسې لښکرې روانې کړې. دواړو خواو ته سردارانو سازشونه شروع کړل. د محمود په لښکر کې علیم خان نورزی د وزیر فتح خان په وینا ووژل شو. هلته د شاه شجاع د سامان افسر وزیر فتح خان راونیو. مدد خان ساګزي هم د فتح خان سره لاس یو کړ. کوم وخت چې د شاه شجاع سامانونه جلال آباد ته ورسېدل نو د فیصلې تر مخه هلته به یې کیمپ لګېده، خو د سامان افسر کیمپ ونه لګاو او 30 میله مخکې لاړه د کابل او د پېښور ترمنځ د نیمله په مقام باندې یې پړاو وکړ. شجاع چې جلال آباد ته راغی نو کیمپ نه و، په بیړه نیملې ته لاړه. هلته وزیر فتح خان په دې ستړي لښکر چې د اګست د میاشتې سخته ګرمۍ بېدمه کړې و برید یې پرې وکړه. شجاع ماتې وخوړه، توپې، مالونه او څه خزانې یې له لاسه ووتې. اکرم خان وزیر یې هم ووژلی شو. شجاع د جنوب لوري ته مخه وکړه. 4 میاشتې پس یې قندهار ونیوه، خو بیرته په مخه روان شو د کومل په لاره پنجاب ته ښکته شو. رنجیت سره یې په ساهیوال کې د لیدلو نه وروستو پنډۍ ته لاړ او هلته د ورور شاه زمان او د خپلې کورنۍ سره تر 1 کال پورې دیره و. د شاه محمود په دویم ځل د افغانستان د نیولو کال 1809 دی چې دا دوره تر 1818 پورې دوام لري. فتح خان یې وزیر شو. د کورنۍ جګړو له کبله دا وخت افغانستان ډېر ناتوانه شوی و. بل طرف ته بیرنګي د خپلې ناوړه پالیسۍ تر مخه د مټکاپ په لاس باندې رنجیت سنګ سره د دوستۍ لوظنامه کړې وه. رنجیت سنګ د افغانستان د لا کمزوري کولو په سبب په منصوبه بندۍ کې اخته و. خو دلته چې د وروڼو په منځ کې کومه جګړه وه نو دوی دغه احساس نه کوو چې یو خوا ډېر زورور پیرنګي، ډېر چالاک پیرنګي هم په ساو کې دی، د بلې خوا رنجیت سنګ هم په دې غرض باندې په افغانستان باندې خپل نظر مرکوز کړی دی چې دا کوم وروڼه خپل منځ کې نښتي وو نو دې کې یو هم دا احساس نه کوو چې دا موږ څه کوو. اوس شاه شجاع چې پنډۍ کې و نو په 2 کاله کې یې 2 ځله پېښور د شاه محمود نه نیولی و. په کال 1812 کې د اټک والي د وزیر فتح خان د ورور په لاس قید شو او کشمیر چې د افغانستان د سلطنت برخه وه د هغه ځای ګورنر ته یې هم لاس اوږده کړه او تر 1 کال یې بندي وساته. 1 کال وړاندې په کال 1811 کې چې شاه شجاع د ملتان نه لښکر برابر کړ نو شاه محمود هم خبر شو او هغه پنجاب ته لاړ. پنجاب کې رنجیت سنګ سره ولیدل. په دغه کال شاه زمان د شاه شجاع له کورنۍ سره په لاهور کې د رنجیت سنګ سره دیره و، په بله منه په ناګزینو. د کشمیر والی عطا محمد خان چې شاه شجاع ورسره بندي و هم پورته شو نو وزیر فتح خان د کشمیر مخه وکړه. په لار کې رنجیت سنګ سره ولیدل او دا پریکړه یې وکړه چې د افغان لښکر به د بمبیر په لار کشمیر ته ځي او بیا چې بری ومومي
نو په مال غنیمت کې په درېیمه برخه رنجیت سنګ ته ورکوي. د رنجیت سنګ لپاره د دې نه زیاته خوشحالي څه کېدی شوه چې دی خوا پښتانه خپل منځ کې نښتي دي، افغانان خپل منځ کې سره یو بل وجني او کمزوري کېږي راته، نو دی خوا به مې په مال کې هم اضافه وشي. نو رنجیت سنګ په دغه خبره خو خوشحاله شو، خو فتح خان په پرورې 1814 کې د کشمیر والی ته ماتې ورکړه. شاه شجاع یې ونیوه او د رنجیت استازو ته یې هم لاس ورږده کړه او هغوی لاهور ته راوستل. د رنجیت سنګ 1814 کې د افغانستان نه په اول ځل دا ټک کلا ونیوله. دا د رنجیت سنګ اولنۍ حمله و نیغ په نیغه په افغانستان باندې. د جهانداد چې دا ټک والی و او شاه شجاع یې گرفتار کړی و، دا ټک د کلا په نیولو کې پټ په پټه رنجیت سنګ سره لاس کړی و. چونکې دا ټک کلا د اباسین په غاړه د جنگي اهمیت ځای و، د رنجیت سنګ په لاس کېوته. په 14 جولای کال 1814 کې د وزیر فتح خان چې د افغان خاورې د نیولو واورېدل، نو اټک کلا ته نږدې د اباسین په کیڼ لوري چچ هزاره کې د رنجیت سنګ د وزیر محکم چند سره یې جګړه وکړه. د فتح خان کشر ورور دوست محمد هم په دې جګړه کې ورور سره و. دوست محمد د سیک توپخانه ونیوله، خو سیک دا چلو کړ چې په توده جګړه کې دا افوا خوره کړه چې دوست محمد ماتې وخوړه. وزیر فتح خان چې واورېدل نو په شا شو. دې سره د رنجیت سنګ پښې نورې هم مضبوطې شوې. بل خوا په لاهور کې رنجیت سنګ د شاه شجاع نه د کوهینور غمې، د کوهینور هغه تاج یا هغه تاج چې د کوهینور غمې پکې لګېدلی و، په ډېره بې شرمۍ او چالاکۍ بلکې صفاکۍ باندې واخیسته. شاه زمان د شاه شجاع د کورنۍ سره په دسمبر 1814 کې وتښتېد او انګریز سره یې په لودیانه کې پناه واخیسته. بیا شجاع هم پټ په پټه د رنجیت سنګ نه ځان خلاص کړ، ځان یې وویسته او د کشتواړ د بادشاه په مرسته یې په کشمیر حمله وکړه، خو کامیاب نه شو. د ډېر کړاو او تکلیف نه وروستو شجاع هم په کال 1814 کې د خپلې کورنۍ او ورور سره یو ځای شو. پیرنګي چې تر دغه دمه یې د افغان شاهي کورنۍ له 18,000 روپۍ د کال الاونس ورکوه، هغه یې 50,000 روپو ته اوچت کړ. بل خوا شاه محمود او وزیر فتح خان چې په افغانستان یې باچایي کوله، په اصل کې د پیرنګي خلک وو. د شاه شجاع د کشمیر د برید د ناکامۍ نه وروستو رنجیت سنګ په کشمیر حمله وکړه او په دې جنگ کې د فتح خان ورور عظیم خان بایلات وکړ، گرفتار شو او لاهور ته راوستی شو. د افغانستان د ذلیل کولو او ویجاړولو دپاره د ایران د باچا فتح علي شاه زوی شاهزاده حسن علي مرزا په 1819 کال کې په وروستو شپو کې په هرات یرغل وکړ. د ایران لخوا په هرات دا اومه حمله وه چې دې سره د افغانستان پاتې قوت هم له برمه پرېوته. دغه وخت وزیر فتح خان هرات ته لاړه او کافر کلا یې د ایران د لښکر نه واغسته او د ایران لښکر یې مات کړ. په جنگ کې په وزیر فتح خان باندې یوه سړه شوې ګولۍ ولګېده چې ورسره دی د اس نه راپرېوته، بېهوشه شو. دې سره د نور لښکر پې هم وښویېدې او ګټلې میدان یې پایله. د کافر کلا نه چې هرات ته راورسېده، نو هلته شاه محمود او د هغه زوی کامران هم را رسېدلي وو چې باغزاغان کې دېره وو. فتح علي شاه چې مشهد ته روان و، په کافر کلا کې د فتح خان د بري او بیا د ماتې د حال نه په لاره خبر شو. د بام سیمه کې چې دا د یو غلجي په لاس کې وه، هغه ونیوله. شاه محمود استازي ورسره ولیدل. محمود ته خو لا پخوا د پیرنګي او د فتح علي شاه
د هرات په باره کې سازش معلومو. نو د وزیر فتح خان له لاسه د ایرانی باچا د لښکر په ماتېدو د ایران د باچا په غوسه ډېر ښه پوه. لهذا شاه محمود خپل استازی د ایران باچا له په دې غرض ولېږه چې وزیر فتح خان په کاپر کلا کې کومه ماتې د ایران لښکر له ورکړې وه د دې یعنې د محمود لاس ورسره نه و، په دې کې ورسره د محمود مرسته نه وه شامله. دا یو قسم خپله صفایي د ایران بادشاه ته پیش کوله. د ایران باچا فتح علي شاه په افغانستان باندې د حملې نه کولو دپاره 2 شرایط شاه محمود ته مخې ته کېښودل. اول، وزیر فتح خان به لاس تړلی ده ته سپاري، یا دویم، د وزیر فتح خان سترګې به وباسي. شاه محمود د دې کار دپاره مناسبه موقع کته، ځکه چې شاته یې ښه وکړل د ایران بادشاه ته. اول چې د وزیر فتح خان په حکم دوست محمد د هغه کشر ورور د محمود د ورور چې د هرات والي و د کور تالاشي کړې وه. اول شاه محمود ورته وویل چې دغه کار وکړه، خو بیا په دې کې د حاجي پیروز انګور په دې تالاشۍ کې د محمود لور د قاسم ښځه رقیه بیګم هم تالاشي شوه. رقیه بیګم خپل ورور کامران ته د دې سپکاوي د پور اخیستلو حال واستو. وزیر فتح خان راوغوښته، د راغوښتو سره یې سملاسي ونیوه او په سترګو کې یې ورله د اور سلایي وګرځول. دلته د انګریز یوه بله دسیسه کامیابه شوه. کوم کار چې انګریز او د هغه مرستیال د ایران باچا فتح علي شاه په 1801 کې د شاه زمان سره کړی و، هم د هغه ورور محمود د وزیر فتح علي خان سره هغسې وکړل. هر څوک په دغه سازش کې وزیر فتح خان شریک و، خو نن په خپله هم د دغه سازش له سره زار شو او خپلې سترګې یې له لاسه ورکړې. د وزیر فتح خان 20 ورونه وو چې د ده د وزارت په وخت په ولایتونو کې د لوی قوت خاوندان، او دا ټول د پاینده خان زامن وو، بارکزي وو. دوی چې پته دی چې کله فتح خان د ړندېدو حال نه خبر شو، نو د افغانستان د کورني جنگ یوه نه ختمېدونکې لړۍ بله پیل شوه. د فتح خان وروڼه پوردل، ګوهاندل او شیردل چې هغه وخت د سره په هرات کې وو، سره د نورو خپلوانو خپل پلرني کلي هلمند ته وتښتېدل. په فتح خان پسې ورونو عظیم خان او دوست محمد چې دا وخت په کشمیر کې وو، له هر لوري د پور اخیستو دپاره ملا وتړله. د عظیم خان په لارښودنه دوست محمد په کابل برید وکړ او د کامران زوی یې ونیو. کامران کندهار ته وتښتېده. دیخوا کامران او شاه محمود د هرات په سیمه کې چې دی اوس راورسېدل، چې فتح خان ورسره د قیدي په طور هم موجود و. محمود او کامران د 10,000 لښکر سره د کابل په لور روان شو. دوی فتح خان ته وویل چې ورونه د جنگ نه کولو دپاره مجبور کړه، خو فتح خان ړوند فتح خان ورته انکار وکړ او بیا کامران د کابل کندهار په لویه لار د کابل نه 40 میله لرې سید آباد کې د سردارانو په لاس ووژه. سردارانو وار په وار د ژوندي فتح خان اندامونه پرې کړل او په ډېره بېدردۍ باندې ووژه. د مرګ نه وروستو یې هم په دغه ځای پرېښوده. بیا وروستو چا په بورۍ کې راټول کړ او په غزني کې یې ښخ کړ. د فتح خان کشر ورور دوست محمد بارکزي د کامران د راتګ لار د کابل نه د باندې ارغندي چوک کې ونیوله. کامران چې میدان ته راغی نو لاره یې بدله کړه او چارسیا ته لاړه. دوست محمد ورته هندکې ونیوله او دلته جګړه شروع شوه. په ظاهره کامران برخ کارېده، خو دوست محمد جعلي لیکونه دوی ته واستو او کامران او محمود شپه په شپه وتښتېدل. هلته پوردل کندهار ونیوه. دوی دیراوت ته لاړل چې هلته کوهاندل ورپسې ورغی نو دوی هرات ته وتښتېدل. کامران او محمود هرات ونیوه، خو دلته پرې دوست محمد بیخي غم غرض ونه کړ، بلکې ځان یې پرې ناغرضه کړ. په 1818 کې د افغانستان حال دا و
چې پېښور، کابل، غزنی او قندهار ولایتونه د پاینده خان د زامنو یا د فتح خان د ورونو او هرات ولایت د محمود او کامران او قطبي افغانستان د هغه ځای د سردارانو په واکدارۍ کې و. عظیم خان د شاه زمان یو زوی ایوب په کابل کې باچا کړ او په خپله یې وزیر شو. په نورو ټکو کې اختیارات عظیم خان سره و، ایوب تش په نوم باچا و. عظیم خان لودیانې ته شاه شجاع د کشمیر نه د قرآن شریف یو مهر شوې نسخه ورواستوله او د هر قسمه کومک او تعاون لوز یې ورسره وکړ او د دې لوز په شا باندې چونکې هغه د خپل ورور د بدل اخیستو دغه چې کومه سلسله وه هغه یې ودرولې نه وه، کابل یې ونیوه، خو په هندوستان کې چې د شاهي کورنۍ نور خلک وو او د شاه محمود خلاف وو، نو دا کم الک ایوب په نوم باندې چې کوم الک دی د افغانستان باچا که دا د شاه زمان یا د ډون شاه زمان زوی و چې انګریزانو په پناه کې په هندوستان یا په لودیانه کې موجود و. نو دې پسې بیا وړاندې نوره سلسله چې کومه د پیرنګي دسیسې په باقاعده طور شروع کېږي. دا خو خپلمنځي جګړې دي او هغه جګړې دي چې په شا یې پیرنګی دی او سک دی، خو دوی په خپله نه پوهېږي. وړاندې څه کېږي نو دا به مونږه د انګریز استعمار ګام په ګام په تاریخي لړۍ کې په بله ویډیو کې سره ګورو. تر دې دمه دا کافي وه.